کم زنانه چې د کالی نه زکات نه ادا کوي دې بنګړو ته مه خوشحالېږئ، دا به د اور بنګړي او ستا لاسونو ته به پراته وي، دا به د اور والی او مندرۍ او غوږونو ته به دې پرتي، دا به د اور زنځیرۍ وي او غاړو ته به هم پرتي وي چې څوک ترېنه زکات نه ادا کوي. نو کالی خوښ دی او زکات نه ادا کوي، چې د زکات وخت راشي نو وایي د دې زکات په خاوند دی او وایي د دې زکات په سخر دی، وایي دی ماله کړی دی اوس په زکات ورکوي، په سخر باندې څه پیټه پرته ده چې ستا د کالي زکات ورکوي. سخر باندې ولې دی؟ ولې سخر باندې په څه نه په خاوند دی او نه په سخر دی، دا چې د کمې ښځې کالی دی په دې زکات واجب دی، نه په دې سخر ته سزا میلاویږي او نه په دې خاوند ته سزا میلاویږي. ښځه وایي زه به یې څنګه ورکومه؟ کتابونو لیکلي دي د خپل کالي نه دې ورکوي او زکات کالی دې ترې خرڅ کړي که نه، ګوته یې ترې خرڅه که که نه، خو زکات ادا کړه، د دې حساب به تا سره کړي. دا د زکات مال به مار به ترېنه جوړ شي، گنجې سرې مار به وي، په سر به یې ویښتم نه او د سړي غاړې ته به پروت او دې وښکو ته به یې نښتې انا مالک، زه ستا هغه مال یمه، زه ستا هغه خزانه یمه چې جمع کولم به دې او ما نه به دې زکات نه ورکو. نو مال یې خوښ دی، خو چې د زکات ورځې راشي نو بیا یې په نیت خراب وي.